زه سمیرا نوري یم د کور کارمنده او د ما سوال د چین د کمونېست ګوند نه دا دی چې د چین د کمونېست ګوند شلم ملي کانګرېس استازي څوک دي؟ سلامونه. د چین د کمونېست ګوند شلم ملي کانګرېس د اکتوبر په 14مه نېټه پرانیستل شوی او د چین د اقتصاد، ساینس او تخنیک، ملي دفاع، سیاست او قانون، ښوونې، مطبوعاتو، کلتور، روغتیا، سپورت او ټولنیزې ادارې په شمول د بېلابېلو برخو 2296 تنه استازي پکې ګډون لري. دغه استازي د دغه ګوند له 96 میلیونو او 7 تنو غړیو څخه انتخاب شوي دي. په دغو استازیو کې 701 تنه د تولید او کار له لومړۍ کرښې څخه انتخاب شوی چې د کانګرېس د غړیو په عمومي شمېر کې 33.6 سلنه نیسي. دغه راز د ښځینه استازیو شمېر یې 619 تنه او د ملي لږکیو د استازیو شمېر یې 244 تنه دی چې دغه شمېرې د کانګرېس په عمومي شمېر کې په جلا جلا توګه 28 سلنه او 11.5 سلنه نیسي. براسیره پر دی د چین د کمونېست ګوند د شلم ملي کانګرېس د استازیو منځنی عمر 52.2 کالونه ښودل شوی چې له دې جملې څخه د 414 کسانو عمرونه یې تر 45 کلنۍ لاندې او د 1371 کسانو عمرونه یې تر 55 کلنۍ لاندې دي چې دا شمېرې یې په عمومي شمېر کې په جلا جلا توګه 18.9 سلنه او 50.7 سلنه نیسي. د چین د کمونېست ګوند د شلم ملي کانګرېس په دغو استازیو کې 826 تنه د لایسنس درجه لري او 1210 تنو یې تر ماسترۍ زده کړې کړې دي چې دغه شمېرې په عمومي شمېر کې په جلا جلا توګه 14 سلنه او 52.7 سلنه نیسي.